بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله ستاسو نو زموږ توقع دا ده چې زموږ درسونه په ښه غور او پوره توجه سره وګورئ، خپله مشکلات او ځینې نواقص چې دي هغه تاسې حل کړئ. د تیر په څیر موږ د 11 ټولګي دویم فصل هم یا دویم څپرکی هم خلاص کړ. نو غواړم دې درس کې د دې فصل لنډیز تاسو ته تشریح کړم. دې فصل کې موږ د کالیګاتیف محلولونو خواص باندې وغږېدلو، یعنې کوم محلولونه چې کالیګاتیف خاصیتونه لري او کالیګاتیف خاصیتونه کوم دي چې په ترتیب مو تشریح کړل، چې هغه کې ډیفیوژن یا خپریدنه وه او د ازموتیک فشار وه، د محلول د ایشیدو ټکی وه او د محلول د کنګل کیدو ټکی وه، او الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه او قوي الکترولیت او غیر یعنې ضعیف الکترولیتونو باندې بحث درلوده. په لومړی سر کې موږ ډیفیوژن ویلي وو. ډیفیوژن تعریف مو کړی و چې داسې ویلي وو چې ډیفیوژن عبارت له هغه عملیې ده چې په خپل سر څخه د محلولو غلظت یو بل سره برابریږي. هغه هم په شکل کې هم تشریح کړې وه او ډیفیوژن عملیه موږ تجربه هم کړې وه چې تاسې په پوره ډول هغه هم عملا او هم نظرا ولیدل. ورپسې د ازموس عملیه وه او ازموتیک فشار وه. د ازموتیک فشار باندې موږ غږېدلي وو، د ازموس عملیه مو تشریح کړې وه. نو د هغې تکرارول زه اړین نه ګڼم، فقط دا ویلی شم چې د ازموتیک فشار د محاسبه کولو لپاره موږ یوه رابطه درلودله چې پی یعنې ازموتیک فشار مساوي کېده د آی سی آر تی څخه، چې دغه رابطه د ګازاتو د عمومي رابطې څخه لاسته راغلې وه چې پی وي مساوي ان آر تی کېده. نو دغه رابطه کې پی فشار کې او ایس ازموتیک فشار کې آی د وانت هوف ضریب و، سی غلظت، آر ثابت د ګازاتو دی، تی هم تودوخه. د وانت هوف ضریب پیدا کولو لپاره موږ رابطه درلودله چې آی مساوي کېده د ذراتو مجموعي شمیر او د حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر. دا د وانت هوف ضریب و، یعنې وانت هوف ضریب په الکترولیت محلولونو کې استفاده کېدله. بیا موږ د ازموتیک فشار په اړه چې کوم کیمیاپوه کار کړی و هغه راولت وه. راولت یوه رابطه ثبوت کړې وه چې پی مساوي کېده پی صفر ضرب د ان. دلته پی فشار دی، د حل کوونکې مادې فشار او د حل کېدونکې مادې فشار او مول فریکشن. دا په مکمل ډول تاسو ته تشریح کړي وو. کوم کیمیاپوه چې په دې اړه خبرې کړې وې راولت وه، او د بړاس فشار لپاره یې دغه رابطه کار کړې وه. یعنې کله چې موږ په محلول کې د بړاس فشار اندازه کوو
د دغه رابطې څخه هم ګټه اخیستله چې د بړاس فشار په عملي توګه د آسمومتر یا د فشار د آلې په واسطه اندازه کېدله. او وروسته د دې موږ هغه محلولونه مطالعه کړل چې د کالیګاتیف خاصیتونه یې درلودل چې په هغه کې د ایشیدو ټکي لوړېدل وو. چې ولې د محلولونو د ایشیدو ټکي لوړېږي، دلیل یې څه دی؟ په هغه باندې موږ بحث درلوده چې د منحله موادې د مولونو تعداد چې په محلول کې زیات شي نو د هغوی د ایشیدو ټکي هم لوړېږي چې د دلتا ټي بي مساوي ای ضرب د سی ام رابطې په واسطه لاسته راتل. دغه دلتا ټي بي، دلتا ټي تاسې پوهېږئ دلتا تفاوت ښیي او ټي د تودوخې درجه او بي بالډینګ پوینټ یعنې د ایشیدو درجه، ایبیلوسکوپیک یعنې د ایشیدو ثابت دی، هر مایع ځان ته ایبیلوسکوپیک قیمت لري او سی ام هم غلظت دی. که چیرې موږ غیر الکترولیت محلولونه ولرو د دغه رابطې څخه استفاده کوو، او که چیرې موږ محلول الکترولیت وي نو د دې رابطې څخه به استفاده کوو چې مساوي کېږي آی ای ضرب د سی ام. سی ام کیدای شي چې مولر وي یا مولر وي، مهم نه دی. یعنې دا د الکترولیت محلولونو لپاره و او دا د غیر الکترولیت محلولونو لپاره و چې موږ د ایشیدو ټکي درجه چې پیدا کوله هغه د دغه رابطو څخه استفاده کوله. او وروسته بیا د کنګل کېدو د محلول د کنګل کېدلو درجې ټیټېدل هم بل عنوان چې موږ تشریح کړه چې هغه د دغه رابطې په واسطه لاسته راتله چې دلتا ټي بي ټي اف دلتا ټي اف مساوي کېده د کا ضرب د سی ام. دلتا اف فریزینګ پوینټ یا دغه د کنګل کېدو درجه ښیي، دلته مې مخکې هم تشریح کړي چې تفاوت ښیي د څه شي؟ د تودوخې. او کا د کاریوسکوپیک ثابت دی. کاریوسکوپیک لکه مخکې چې مو ویل ایبیلوسکوپیک هر مایع ځان ته یو ایبیلوسکوپیک او کاریوسکوپیک قیمتونه لري چې ثابت دي. او سی ام دلته غلظت ښیي. که چیرې موږ د غیر الکترولیت محلولونو لپاره محاسبه کوو د دې رابطې څخه استفاده کوو، او که چیرې محلولونه الکترولیت وو نو دلته ټي اف مساوي کېږي آی کا ضرب د سی ام. یعنې د دې رابطې په واسطه موږ سوالونه حل کول. په دې بخش کې ستاسې کتاب کې یو مثال راغلی و چې د دغه رابطې په واسطه تاسې د مادې مالیکولي وزن محاسبه کوئ چې هغه فرمول یې داسې لاسته راتله. یعنې که چیرې موږ دلته ټي اف ولرو، دلته د کا ضرب د سی ام. مخکې مو ویل چې که مولر وي ام غټ حرف باندې لیکل کېږي او که مولر وي نو کوچني حرف باندې لیکل کېږي. دلته د که چیرې زموږ څخه یې د ام یا مالیکولي کتله د منحله مادې غوښتې وه نو د دغه رابطې په واسطه چې موږ کوم رابطه ثبوت کړه هغه دغه رابطه وه چې کا ضرب د ام ضرب د زرو ضرب د مولل تقسیم کېده ته دلتا ټي اف ضرب د ام زبر. یعنې دلته مالیکولي کتله دلتا ټي اف د کنګل کېدو د درجې توپیر و. ام منحله ماده یعنی محلل و، حل کوونکې کا کاریوسکوپیک ثابت و، کاریوسکوپیک ثابت و. ام منحله ماده چې هر څومره وه
ضرم ثابت دی. یعنې په دغه فورمول باندې موږ کولی وشل چې د منحله مادې مالیکولي فورمول لاسته راوړو. وروسته د دې موږ الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه ولوستل چې الکترولیت محلولونه مو ویل چې هغه محلولونه دي چې د خپل څخه د برېښنا جریان تیروي او غیر الکترولیت محلولونه هغه محلولونه دي چې د خپل څخه د برېښنا جریان نشي تیرولی. په درس کې موږ دغه عملا تاسو ته وښودل چې یو د بورې محلول او یو د مالګې یا سودیم کلوراید محلول مو جوړ کړی و. تاسو ته هم تشریح کړه چې د سودیم کلوراید محلول برېښنا جریان تیر کړه او د بورې محلول برېښنا جریان یې تیر نه کړه. نو دلته دلیل دا و چې سودیم کلوراید چې او مالګه ده د هغوی مالیکولونو ترمنځ ایوني اړیکه ده، یعنې د سودیم او کلورین اړیکه چې دا ایوني ده، او د بورې کې چې کوم اړیکه ده هغه اشتراکي ده. موږ ویلي وو چې کوم مرکبات ایوني اړیکه لري هغه برېښنا جریان تیرولی شي، او که چیرې ایوني اړیکه نه وي یعنې اشتراکي اړیکې د برېښنا جریان نشي تیرولی. دلته موږ ویلي وو چې استوال دوه کاره کړي وو چې د الکترولیت او غیر الکترولیت په اړه یې د ټوټه کېدو درجه او د ټوټه کېدو ثابت یې لاسته راوړلی. ویلي وو چې که چیرې الفا یا الفا د ټوټه کېدلو درجه وه، که چیرې الفا مساوي په صفر شي نو هغه الکترولیت نه دی، غیر الکترولیت محلول دی، غیر الکترولیت محلول دی. او که چیرې الفا د صفر نه غټ او د یوه نه کوچنی وي نو دغه ضعیف الکترولیت دی. او که چیرې الفا تقرب وکړي یو ته، چې موږ مخکې ویلي وو چې الفا هېڅکله یو نه کېږي، د یو څخه کوچنی دی، د صفر نه غټ. نو که چیرې نږدې شي یو ته دغه قوي الکترولیت دی، دغه محلول چې د الفا یې تقرب کوي نږدې کېږي یوه ته، هغه قوي الکترولیت محلول دی. او د الفا د محاسبه کولو لپاره یې فورمول ثبوت کړی و چې الفا مساوي کېده د ک پر سی، چې دغه رابطه کې هم مثالونه وو چې کار شوي او په تمرین کې انشاءالله کار کیږي. د الکترولیت او غیر الکترولیت بحث ډېر په زړه پورې و چې تاسو یې عملا تجربه هم ولیده، خو یو بحث چې دلته ډېر مشکل و د دغو سوالونو محاسبه کول و چې موږ داسې پوره وخت نه لرو چې د تمرین یا د مسالونو مکمل حل تاسو ته وکړو. نو د هر بخش یعنې د هر عنوان یو مثال چې تاسو ته کاروو، هغه مثال د دې ښکارندویونه کوي چې طریقه یا کړنه هماغه ترتیب ده چې 100 سوال هم تاسو ته راشي به هماغه ترتیب باندې حل کیږي، تاسو ته کوم ستونزه نه پاتې کیږي. نو دا و زموږ نننی درس چې خلاصې درته وایم چې موږ د محلولونو کالیګاتیف خاصیتونه تشریح کړل، چې هغه خاصیتونه چې د منحله مادې یا محلل پورې اړه نه لري، فقط د محلول د ذراتو د حرکت یا د غلظت په واسطه منځته راځي، چې یو دیفیوژن و، آزموس عملیه و، آزموتیک فشار و، د بړاس فشار ټیټېدل و او د ایشېدو ټکي ټیټېدل و، د کنګل کېدو ټیټېدل و، الکترولیت او غیر الکترولیت و، قوي الکترولیت او غیر او ضعیف الکترولیت و، چې په دې اړه موږ پوره بحث وکړه. پاتې کوم سوال راځي په تمرین کې به انشاءالله حل شي. نو ستاسې د توجه نه نړۍ مننه، په الله مو سپارم. خدای په امان.